د اوس ستانکزی تا ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلې، مهرباني وکړه. ستړي مه شئ، ټولو ته ښه وختونه غواړم. حسیبه وروره له دې مشال نه مې سوال دا دی څنګه دا د نه کلابیانو په هغې کې ځي مشل سره ته پرېږده، اول ته ما ته دې خبرې ځواب راکړه، تا ما ته دا کمنټ ولې کړی و مخکې؟ ته خو زه دا ادعا لرم چې ته ملحد یې او بس تاسې د ملحدیت ودرېږه، مسلمان یې؟ نه ته مفتي یې چې ته ما ته ملحد وایې؟ څنګه ولګوه، ته مفتي یې چې ته خلکو باندې فتوا ورکړې؟ مفتي هغه نه غواړي، بس د ملحد دی، هر مسلمان ته الله پاک ملحد ښودلی دی چې څوک ملحد ده. الله پاک زه درته ښودلی یم چې زه ملحد یم؟ ماشاءالله. خو پلیز دغه یو دقیقه خیر د ورخطا ولې استې څوک تښتي خو نه چېرته همدغلته ناست ده، ورخطایي کېږي، زر زر باید وغږېږي. دا راته ووایه ستانکزیه، تا ته دا اجازه چا درکړې په اسلام کې چې ته په ما باندې د ملحد فتوا ورکړې؟ الله او رسول په قرآن کې ښودلي دي، په حدیثو کې مشخص په کم آیات او په کم حدیث کې راغلي؟ مهرباني ما ته مشخص قرآن ټول خبرې د قرآن هره خبره چې ده د مطلق د کفار مشخص آیات او حدیث راته ووایه، مهرباني وکړه. ته سوال دې څه ده چې درته ووایم؟ تا ما ته ملحد ویلې، مشخص سوال مې همدا دی چې تا ما ته د ملحد خطاب وکړه، او اوس زه تا نه پوښتنه دا کوم چې تا د کوم حدیث او د کوم آیات په رڼا کې په ما باندې د ملحد فتوا زه تا نه دا سوال کوم چې څنګه ته ملحدین راولې او اسلام ته توهین کوي تا په لایف کې؟ دغه واضحا مونږ ته اسلام وایي چې ته ملحد یې، ملحدین راولې په لایف کې چې نه د اسلام د قرآن توهین کوي. ما ملحدین راوستي دي، اوس ته راته وایي چې د اسلام د قرآن او د حدیثو په کوم ځای کې راغلي دي چې چا ملحدین راوسته دا ملحد؟ څه ووایه راته، په کوم ځای کې راغلي؟ کومه مفکوره چې ته لرې دا د قرآن او د احادیثو خلاف ده، په دغه دلیل باندې ګوره اول ته ما ته دا ووایه چې د کوم حدیث کې دا راغلی دی چې یو کس دې راپاڅېږي، یو عام سړی خپله ته کوم هېواد کې ژوند کوي؟ اول دا راته وایه. زه په افغانستان کې. ته کمره دې ولګو، که مې اوس ثابته کړه چې ته افغانستان کې نه یې، دغلته به د ټولو مخکې فرانسه کې یم، څنګه غونته فرانسه کې یوه دقیقه کولابیه ته راته دا وایه چې دا درواغ دی، ولې وایي؟ د ما مطلب هم دا و، هېڅ د ما دروغ کې مطلب نه و، بېرته مې رښتیا خبره درته وکوله، مطلب مې دروغ نه و. اوس وایه چې ما بد وکړل چې ما درواغ ویلي وې؟ دا خوټې به مې تا ملحد ته ولاکه 50 کاله کې زه بد ووایم، ته څوک یې زه تا ته بد ووایم؟ دغه د تاسو اصلیت ده، ودلې د درواغجن منافق رذالت د تاسو نور څه زده دي؟ دا مشال ملحد دې څنګه هغه دې راوستلی دلته یې کېنولی کولابی؟ مشالم ملحد څو؟ مشال ملحد نه دی، د کولابیانو سره راځي او افغانانو ته هغه توهین کوي. کولابیانو جواب درکړم، یو دقیقه صبر وکړه، یو دقیقه زه دا جواب درکړم. زه 3 پیرې ورسره ناست یم، بیا نه یم ورغلی، له ټولو افغانانو نه مې بښنه غوښتې، او ته نه څوک یې او نه کوم غټ سړی چې زه یې تا نه بښنه وغواړم. ته سیاسي ته ملحد وایې، که د تا مور پنجابۍ ما که د تا مور پنجابۍ ما ثبوت نه کړه، یوه دقیقه تا ته وایم ستانکزیه، د یو چا شخصي ژوند کې ته اجازه نه لري چې وغږېږي. تا نه زه دا پوښتنه کوم پښتنو په نمایندګۍ د دی نه ورځي هلته ورسره کښېني کولابیانو سره افغانانو توهین کوي. هغه ته څوک یې چې ته دا خبره کوې؟ زه یو افغان یم، یو غیرتي الحمدلله. ته په فرانس کې اوسېږي، ته غیرتي یې؟ الحمدلله. دا په دې معنا نه ده چې زه په فرانس کې اوسېږم د بې غیرته یم. ښایي ته په ترکیه کې اوسېږې، بې غیرته یې ښایي؟ زه خو مسلمان اسلامي هېواد کې ژوند کوم، تا غونې بې غیرته اسلامي کوم دی؟ دغه اسلامي ده، کوم قانون اسلامي ده؟ نوم خو اسلامي ده، په نامه اسلام موږ نه منو. اوس غواږ صاحب په ټوله دنیا کې پرفیکټ سل په سل هېواد نشته ده چې اسلامي هېواد. ته دا اسلامي هېواد نه منې، افغانستان خو اسلامي هېواد ده که نه؟ ولې هلته ولې نه ورځې؟ افغانستان اسلامي هېواد ده. ته لاړ شه، ته دومره د بې تبلکه سړي یو دقیقه یو د خره زوی ده، دغه د خره زوی ده، دغلته راسي، نوره خبره دوی نه لري.
حسیب ملحد ده، مشل ملحد ده، والکه څه شی